د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پوتین وایي امریکا او متحدین د افغانستان د بیارغونې اصلي مسؤلیت لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې امریکا او متحدین باید د افغانستان په بیارغونه کې لویه ونډه واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په ماسکو کې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردي محمدوف سره په لیدنه کې کړې دي. تاس خبري اژانس ویلي چې روسي ولسمشر د افغانستان د بیارغونې لوی مسؤلیت امریکا او د هغوی نورو متحدینو ته راجع کړی او ویلي دي چې د یادو هیوادونو 100 کلن پوځي حضور افغانستان خورا بد وضعیت ته رسولی او له روان بشري ناورین سره یې مخ کړی دی. پوتین زیاته کړې چې هیواد یې له ترکمنستان او نورو دوستو هیوادونو سره یو ځای د افغانستان په بیارغونه کې مرستې ته چمتو دی. بل لور ته ملګري ملتونه وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ځل بیا له نړیواله ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري په خپله چوپړپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې پکې لیکل شوي افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي او امریکا د افغان پولیسو په روزنه 20 میلیارډ ډالر لګولي وو. امریکا د افغان پولیسو په روزنه 20 میلیارډ ډالر لګولي وو. د افغانستان پر بیارغونه د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګر ویلي چې امریکا د افغان پولیسو په روزنه 20 میلیارډ ډالر لګولي وو خو دا لګښتونه بې ګټې وو. قدرمنو دوستانو له غوږ نیونه مو مننه.